نو هغه سړی ورته وایي چې دا غلام دا مرایي خو خرصوم خو دی چغلي خور دی، دا مړوي دا پوټې خبره ده. خدمت تکړه وي، نور خو داسې دی چې زمری دی، ښه زبردست کار کوي، خبره هم مني او ښه تکړه خشدار څه وایي دا پوټې خبره ده. دا هېڅ عیب نه دی، نقصان نه دی، ډېره ښه ده. ما عیب بیان کو ذریعه سره اخلې واخله بویه ته کور ته. زمارونو هر څه برو خو عادت نه برو، خوی نه بدلیږي. دا یاد ساته، رسول الله مبارک فرمایي اذا سمعتم بجبل زل عن مکانه، که دا موردل چې غر د خپل ځای نه وړقېده فصدقوه، دا خبره ومنئ. خو که دا موردل چې یو سړی د خپل خوی نه واوړېد دا مه منئ. غر به د ځای نه وړقي، خوی انسان د خوی نه نه لقي. پته وایي چې د خوی نه انسان نه لقي، نو بیا د پیغمبر د راتلو مقصد څه شو؟ دا د مولیانو او تقریرونو فایده څه شوه؟ بیا د قرآن فایده څه شوه؟ ځکه الله خو نبی علیه السلام فرمایي بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، زه خو دې له راغلی یم چې خلکو ته ښه خوی وښیم. او خوی چې بدلیږي نه بیا څه فایده شوه؟ نه، خوی بدلیږي نه، خو خوی نیکۍ طرف ته مایل کیدی شي. حضرت عمر بهادر و بهادری پکې وه، دا بهادري خوی ولا بدلولی نه شي، خو صرف دونه فایده حاصله شوه چې هغه بهادري به د اسلام نه مخکې د کفر دپاره استعمالوله، اوس به هغه بهادري د مسلمانۍ دپاره استعمالوي. حضرت عثمان غنی سخیو، نو دا سخا والا خوی ته ختم نشو د اسلام نه پس، خو هغه سخا به مخکې د بوتانو دپاره استعمالوله، اوس به د الله او د رسول دپاره استعمالوي. نو خوی ختمیږي نه بدلیږي. یعنی څه؟ دا خوی د یو طرف نه بل طرف ته راړولی شي. زمونږ دا محنت د پیغمبر محنت دی چې دا خوی ولا دا جذبات به وي، دا غصه به هم وي، او دا سخا به هم وي، او دا تیزی به هم وي، خو دا به مونږ داسې راړو چې د دنیا دپاره نه، د الله دپاره شي، د نیکۍ دپاره شي، د ګناه دپاره نه شي. خوی چېرته بدلېږي؟ کور ته یې راوسته، هغه چغلي خو پکې و، هغه صفت خو هغه کې و، کار به یې ښه کوه. یو ځل راغی، دا یاره واقعي دا شیطان سړی چې که نه که دې په دغه کې پرېوځي که نه د ځنکدن په وخت کې پرېوځي، نو دی به بیا هم شیطانت کوي. زه یم دی به ځنکدن وخت کې که دله شیطان راغی، دی به هغه وخت کې هم شیطاني کوي. خو مونږ ته خبرېږو نه هغه ټایم سره. ښځې ته ورغې، د دې مالک دی ښځې ده، زه خو ستا نوکر یم، یو خبره درته کوم خو چې ګورې ما رسوا نه کړې. وایه نه نه، ستا د پیدې خبره کوم، که زما نوم اخلې که نه او خبره اوټ کې نو بیا درته نه کومه. نه نه وایه څنګه؟ خاوند در باندې بله ښځه کوي. ښځې ته خو چې دی ووایي خو د پنډه دي په ګولی دي وویشته، ښځه چې دا زغمي چې بله ښځه پې وکړي، نه ساده خبره ده، هر څه زغمي. خو که ته ورته د قصد مې چې ښځې دویمه ښځه کوم، نو ته بیا تندي ته ګوره، خبرې به هم در سره نه کوي. یاره ښځې او دویمه ښځه لرې که خدای مې د کوټې د دشمن نه وساتي. ښځه چې ته دا زغمي، وی خاوند در باندې بله ښځه کوي، ته څه خبرې؟ ما ته پته نه ده، کله چې ماسخوتن ناوخته راشي او د غرمې کله نی او کله سار وختي وځي، خو دا هغه بلې ښځې له ځي که نه، قصه پیسې جوړه کړې ده. خو ګورې ښځې دا مې راته وایي چې ما به نه یادوې، زه خو ستا خیر خو یم. ګوره د شیطان له چلم ورځي، خبره دله داسې ډولۍ کې مزېداره خشته، دومره یې دله خشته کې دننه شرابي لیبل پې د پاسه رپۍ ولګوي، ته دا خو پی دي، دننه بهګي منځ کې شرابي. ښه دا ته رښتیا وایې، نو زه تا ته دروغ وایم چې ستا خدمت کوم، ستا غلام نوکر نه یم. خو ګورې زما نوم وانلې، بس نه ما له کار ونه ګورې. ښځه غریبه خفه شوه او چې دا چا په چا شک پیدا شي ټول نظر یې بیا خوی. غریب چې به رښتیا چې ته ماسخوتن ناوخته راغی، دې غریبه یې وګوره که نه، دا واقعي دا غلام ټیک وایي. که چېرته به سهار وختي ګوره که نه، چېرته به بېټیمه شو، دا چې چا سره رواني هرې خبرې ته یې وله نظري. هغه غریب اسې په لاره رواني دی، وی ګوره که نه ما ته تیز تیز وکتل. هغه اسې چې ته مټ داسې وړقې، ګوره که نه ما ته مټې وایي، حالانکه هغه خوار ته خبر هم نه خوره. دا شکونه زیاتېږي، شیطان دا شکونه زیاتوي. یاره دا شیطان ډېر لوی په الف لام ورامي دی، دا خلک یې غرق کړل. بهر کیف وی څه به کوو هلکه، دا به څه چل کېږي؟ وی چل راځي نه کې، اسپیکر چې ونه کې. زه په دې علاقه کې یو تعویزګر دی، هغه تعویز دله وکړم چې د اړه وله ته ورکړم د هغه بلې ښځې نه، هله شا به کړ څه پیسې چې غواړي. وی نه، به دا چل کې چې د دې خاوند د دې غري نه به لږ ویښته را پرې کې، که د سر نه دې را پرې کړلم خیر دی، ګیرې نه دې را وویستلم، خو دا غري دا ویښته ډېر قیمتي دي، دا یو 2-3 ویښته ماله راکړه چې هغه تعویزګر له تعویز به وکړي، ته تماشه کوه، وله بیا دې توري تا سره بیا ښه مینه پیدا شي، ویښته به دې څنګه را پرې کوو. وی دا خوا سانه ده، خو چې کله وده شي نو چاړه به راوالي یا قینچي
او معمولی خو به ځان نه خبر نه یو 2 ویښته له کرپ ورکړه او بس مال یې راکړه زه پېښې زما کار پېښ ښه د غریبه خو محتاجه ده اوس دې ته وګوره چې په ویښتو تعویض کول نو یې دا غري دا ویښته وله راوباس یو څو هغې وې زه دا خو اسانه شوه چې کله مې میړه وده شي یو کرپ په ورکړم یو 2 ویښته به ترې راکاږي هلته لاړ هغه خاوند ته یې وویل سړیه یو خبره درته کومه خو ګورئ پله کې به پټه ساتې نیکه مې ډېر خیال ساتي او ګورئ زما نو وایه ښځې دې بل چا سره تعلق جوړ کړی څه دې ووې سړیه وایي زه کور کې خدمتګار نه یم خو ګورې ستا د پیدې خبره کوم چې نه مونږ یاد نه کې وره چل خو ورځي که نه او نن دې که سبا دې بېغمکی دی هغه څنګه ځان ته لاره وارئ وجنې دې پرېږدي دی چېته هر ځای کې چې ګیر کړې خو په دا مازدیګر د لامله کوي وجنې دي سړیه دا دې سوی ښځه نو ځان چې تر قصد ته اوده که او خرار شروع که چې پته راته ولګي ما خو راته ووایي ته ځان ته تماشه کوه چاله به یې بل راغېشتي تېره کړې ده او هر وخت چې دی لالی دی یا دې په دا قانچه ده په دا مری کې در منډي پرېږدي دی نه سړی وی ګور ما یاد نه کړي سړی واقعي چې هلکه ښځه خو قمقل شی خو دی کټ کې سمله تورې ځان سره غلې غوندې کېښوده او د قصد ځان وده که خرارې شروع که هغه غریب یې خو پرې کړې هغه په ښه نیت راغله چې یو 2 ویښته به پرې کړم چې هغې راواغېسته خو چې دې مرۍ ته رانږدې کړه بس د سر راوچت که او غلام خو مې ټیک وایي دا خره چې پې کړې وم که پې نه وم خو بیا ځای لال کړی وم تورې اوچته کړه شړق یې ورکه سر یې ته یې وغورځو چې ویې غورځاو د ورمنډه کړې هغه د ښځې روڼو پسې راشئ خور یې دله مړه کړه مفتو کېدله وجه هسې بېسه یې مړه کړه خو ګورې ما به نه یادوې هغې چې راغله خور یې ولیده چې د هغې نه خو وینې بېږي او تړته کې وایي لاسونه خپې ټوپونه وایي مفتو کې توری کې خو سړی هلته مردار کړه مړی د چغلۍ برکت دې ولید سړی هم لاړه او ښځه هم لاړه دا د چغلۍ دا امام غزالي رحمت الله علیه په احیاء العلوم کې لیکلي دي احیاء علوم الدین ته من غلط خبره نه ده دومره خطرناک شی د چغلي